خو یقیني چې په دغه کې د پارټۍ صرف 2 کاسون په هره پارټي باندې راغلي دي نو میش گورنمنٹ تا دایای چې د تو آئین میش مانی میش د پاکستان د آئین بلدستی غوړي او دغه سیاسي خلک ډېر زور کړای و چې پولیس ډپارټمنټ ته مضبوط شي او سیول انتظامیه دا مضبوط شي خو دولته په 2018 کې چې کله فاټا زم شوه د پاکستان د آئین اسامی جوړ شوي FCR ختم شو 25 ترمیم وشو نو دا د پاکستان په تاریخ کې مو خیال دی 2 ځلې دي خو لور وزیرستان هغه بې قسمته ځلادو چې د دغ وان ډپارټمنټ ویس صرف डी सी غلای دی او د می جج یا د نور ډپارټمنټ هغه په ضلع په بله ضلع کې دي خو بیا د امره بې قسمته قومي چې خپله د پاکستان په لیول باندې 5 ضلع خپله ډېره پسمانده دو نو دلته پولیس ډپارټمنټ مو خیال دی چې ویسو دی یاسته یایي چې ریپی تر ورا کورته خرڅ تکې ویلې چې یو کاس ونیول شي دی یې جج ته پیش کوي نو دی 10,000 روپۍ د ګاډي د نه غوړي نو په یوه FIR باندې 35,000 روپۍ لګېږي او 3 ضمانتیان ورسره بیایي او ولتیا داس کړی دي چې ماسی د وزیر ضمانت نشي کړای وزیر د سلیمان خېلو نشي کړای ماسی د دمتونی ضمانت نشي کړای نو دا د ګورنمنټ د ریاست پالیسي دو چې دوی په علاقه کې د دغ قانون تنګ شي خپل بچی ته د پاکستان قانون خوښوي د پاکستان آئین خوښوي مو ته د انګریز ول قانون خوښوي ویسا ادارې په دا کې ملوث دي چې په دا باندې بیا توره شپه روغلی نو سیاسي خال ته دغه مخالفت نه کو چې فایار نشته خو فایرینا فیک فایرینا کټ شوي دي چا د نور خلک په خوله باندې د ادارې په خوله باندې کټ شوي دي نو دلته 15 دن دی ته میش ټایم ورکوي د 15 تاریخ پره ته جج رواله پولیسه تو سره زه خپل څو د ډپارټمنټ سره زه خپل څو خو که تو دا خیال وي چې سیاسي خلکو کې زورو خیر دا یا جوسا خو په دانا دوله سیاسي خال ته چې ورنږدې نشي پیرا وزیرستان کې دا در سره زده که چې څو پره د جج نه وي راوستلی میش د دغې فایار نه بایکاټ کي دلته جج رواله رضا هم نسه پیش کوم آیا د پاکستان آئین ایسا نه یو کته چیرې DC IGP یا سیکورټي فورسز ادارې یا DPO دا اعلان وکړه چې دا د پاکستان حصه نه دو نو بیا د تو سره میږ هر شی مانی که نوي نفرت مه خوراوه سیاسي خلک تو تاسون کو د آئین بلدستي غوړي خو دلته خپل میږ ته جج روالی مننه شکریه